د ورکوټې نه ورکوټه چینل په یوټیوب باندې سپانسرشپ څنګه اخستلی شي؟ یعنې هغه خلک چې اوس په یوټیوب باندې کار سټارټ کړی، نوی چینل یې جوړ کړی، څه خاص سبسکرایبرز یې نه وي، ویوز یې ډېر زیات کم راځي، نو دوی د سپانسرشپ په ذریعه باندې پیسې څنګه ګټلی شي؟ که تاسو وګورئ که نه هم په کورس کې او کوم داسې ویډیوز تاسو مونږ ګورئ، دا یو خبر مونږ تاسو بار بار کوو چې ګوره صرف داسې نه ده چې کله ستاسو چینل مونیټایز شي نو بیا به تاسو پیسې ګټئ، نه دا غلطه خبره ده. په یوټیوب باندې د پیسو ګټلو ډېرې زیاتې طریقې دي. نن چې مونږ د کومې طریقې په باره کې خبره کوو که نه سپانسرشپ، برانډ ډیلز، نو د دې ارننګ چې کله تاسو وکتو نو حیران به پاتې شئ، هر څه به درنه هېر کړي ځکه دا ډېر زیات وي. دا څومره وي او سپانسرشپ وایي څه ته، د دې به زه تاسو ته یو اګزامپل درکړم. څنګه چې تاسو پته ده مختلف قسم چینلو باندې مونږ کار کوو، نو زمونږ یو چینل دی چې زه ورته بیکاره چینل وایم. بیکاره ورته په دې وجه باندې وایم چې څه خاص سبسکرایبرز پې نشته، ویوز پې نشته رسوي او کنټینټ هم ډېر زیات بیکاره دی. د هغې نه باوجود هم په یوکرین کې یو کس موږ سره رابطه وکړله د ایمیل له لارې. هغه دا وویل چې زموږ یو ایپ دی، د دې ایپ په باره کې تاسو په خپل یو ویډیو کې خبرې وکړئ، موږ به تاسو $400 درکړو. نو دا خبرې 2 غنټې نه وي، 3 غنټې نه وي، صرف او صرف 13 سکنډه یا 40 سکنډه خبرې به وي. د هغې نه باوجود هم ورته موږ ویل چې نه، زموږ چارجز چې کوم دي دا $1.5 دی. نو زمونږ او د هغوی ډیل فاینل نشو، مطلب هغه سپانسرشپ ورته مونږ ونه کړو ځکه چې هغوی نوی ایپ جوړ کړی، دومره انویسټمنټ پې هغوی نشو کولی او مونږ ورته په دې وجه باندې ونه کړو که چېرته دا 400-500 ما که ورسره چېرته خبره کړې وي نو $600 به مې راکړی وی، خو په دې باندې زمونږ ویلیو ډاون کېدل او ما ته پته و چې په نږدې وخت کې په دې چینل باندې غټ غټ سپانسرشپ به راځي. دا غټ غټ مطلب دا دی چې د هغې پرایس بیا $2000 وي، $15000 وي او د میګنټس میډیا په باره کې درته مې ویلي داسې نورو چینل یې د هغوی سپانسرشپ پته درته چې دا څومره وي. دا وي څه تقریبا د $500 نه واخله تر 15,000 20,000 13,000 او د دې نه هم دا زیات وي. چینل ته ګوري، کانټینټ ته ګوري، د هغې مطابق یو خبرې څومره وي 13 سکنډه یا زیات نه زیات 1.5 منټ. د دومره خبرو تاسو دومره پیمنټ میلاویږي نو دا وړه خبره نه ده. ښه زه تاسو یو ویډیو پلی کوم دلته د مسټر بیسټ، دا لږه وګورئ. I promise your app will do better. And I ended up getting $10,000 and then gave it away. And my mom's like, why don't you just give away $8,000, $9,000? Why all 10? دا وایي که نه کله چې ما ته وړومبنی سپانسرشپ راغی په ویډیوز باندې مې ویو سټارټ شو نو د $10,000 سپانسرشپ مسټر بیسټ ته راغی. وایي ما ویل چې دا زه راخلم او یو غریب کس ته ورکوم، که دا ویډیو تاسو وګورئ په دې کې د ایګزیکټلي همداسې کړي دي. وایي مور مې راته ویل چې خیر دی نیمې ورته ورکړه، $2,000 ورکړه، 8,000 خیر لږ یې خو ځان سره پرېږده که نه. ما ویل چې نه $10,000 دی، دا 10,000 به زه یو غریب کس ته ورکوم. بیا د دغه ویډیو وایرل شو ډېره اوږده کیسه ده، خو زه بهرحال خبره دا کوو که نه چې زمونږ خلک چې کوم دي سپانسرشپ نه خبر هم نه دي او بل د هغوی دا سوچ وي چې به زمونږ چینل مونیټایز شي او دا 500-600 1,500 دا مونږ ته راځي سپانسرشپ په کیسه کې هم نه وي. بل د هغوی دا سوچ وي چې تر څو پورې زمونږ په لکونو کې سبسکرایبرز نه په لکونو کې ویوز نه نو موږ ته سپانسرشپ نه راځي. دا 100% غلطه خبره ده. زمونږ یو چینل دی چې په هغې باندې تقریبا 15,000 سبسکرایبرز دی، ویوز پې څومره راځي پته نشته. چېرته په 3-4 ورځو کې چې کله موږ ویډیو نن اپلوډ کړو که نه 3-4 ورځې بعد په هغې باندې 1,500 ویوز راشي. دا 1K ویوز خو پې ډېر په مشکل راځي. په هغې باندې ښه په اسانه موږ ته $500-600 سپانسرشپ دا میلاویږي. خو یو بل چینل دی چې په هغې باندې په لکونو کې سبسکرایبرز دي، په میلیونز کې پې ویوز راغلي دي او خو زبردست ویوز پې راځي، په هغې باندې موږ ته سپانسرشپ نه میلاویږي. نو دې خپله طریقه ده، خپل ټکنیک دی، په دې ویډیو کې در سره شیر کوم. انشاءالله نن دا ویډیو به تاسو ته ډېره زیاته فایده وکړي او که سپانسرشپ سره هم شوق وي نو دغه ویډیو خامخا وګورئ. د دې ټول پروسس دی ورکې پیمنټ به ته څنګه اخلي، په کومه طریقه باندې. د ټول نه مخکې خو زیاتره خلک داسې کار کوي که نه چې یو فایند دیم، مطلب هغوی داسې کار وکړي که نه لکه که تاسو غواړئ چې سپانسرشپ والا پیدا کړئ بیا به تاسو خپل چینل ته وګورئ، خپل کانټینټ ته به وګورئ، خپل نیش ته به وګورئ، کار ته به وګورئ، د هغې مطابق دغه شان سپانسرشپ والا به تاسو پیدا کړئ. خو ګوره ته په خپله سوچ وکړه کله چې ته یو کس پسې کور ته ورشي چې دا کار به درته زه وکړم، په دې کې څومره فرق دی، او کله چې کس تا پسې کور ته راشي او درته ووایي چې دا کار ماته وکړه، په دې دواړو کې فرق شته که نه؟ کله چې ته ورشي نو ستا ویلیو ورسره ډاون شو، قدر دې ختم شو، هغه ته پته ولګي چې د پیسو ته ضرورت دی او ډېر زیات کم یې درته راکړو. دا ډېره غلطه طریقه ده، تر اوسه پورې موږ داسې کار نه دی کړی او دې سره خلک سپکېږي. ته به ځان داسې جوړی که نه چې هغوی تا پسې وګرځېږي او تا پیدا کړي. تا څنګه پیدا کوي؟ یو چینل چې کوي د ټولز په مدد سره یا همداسې مینول، نو چې ستاسو چینل وګوري او هغې کې دغه خبرې وي، کمې خبرې نن چې په دې ویډیو کې زه تاسو ته کوم ټپس درکوم دغه خبرې ورکوي، ډایرکټ تاسو سره په خپل رابطه کوي، بیا ورته ته وایې چې زه به دومره پیسې چارج کوم
هغه به تا ته درکوي ځکه چې هغه ته پیدا کړی هغه په تا کې څه کتلي دي او همداسې تا د سپانسرشپ نه درکوي په فرست نمبر باندې چې ستاسو په چینل کې دا خبره وي ښه they consider views not subscribers هغوی ستا ویوز ته ګوري ستا سبسکرایبرز ته نه ګوري یعنی فار ایگزامپل ستاسو یو چینل دی په هغې باندې 1 میلیون سبسکرایبرز دي او ویوز دې راځي 100 یو نیم سل 200 په کومه ویډیو باندې 3000 2000 یو نیم زر نو ته په خپله سوچ وکړه که نه چې آیا هغوی به دا خوښ کړي چې خپلې پیسې راولي او سین ته یې خطا کړي نه ستا سبسکرایبرز ته دې وګوره او ویوز ته دې وګوره په دې کې د ځمکې او د اسمان عمره فرق دی نو خبرې مطلب مې دا نه دی چې خامخا ستاسو په لکونو کې ویوز راځي خامخا ستاسو په میلیونز کې سبسکرایبرز وي چې ستاسو سبسکرایبرز او ویوز دا لږ ډېر خو میچ کېږي که نه نو هغوی به بیا تاسو سره رابطه کوي چانس دلته ډېر زیات شي په دویم نمبر باندې دی also consider average views per video یعنی هغوی ستاسو ایوریج ویوز ته هم ګوري فار ایگزامپل ستاسو لاست 5 ویډیوز چې کوم دي 5 ویډیوز دي چې اوس اپلوډ کړي دي هغې ته وګورو چې په هغې باندې څومره ویوز راغلي فار ایگزامپل په هغې کې په یو ویډیو باندې راغلي دي 1 میلیون ویوز او په نورو باندې 200 1000 ویوز او دغه شانې ویوز پرې راځي نو هغوی دغه شانې چینل باندې د دس چینل ویډیو سپانسر کوي نه ولې ځکه هغوی ته دا معلومیږي چې د دې چینل دغه یو ویډیو توکلي وایرل شوې ده او نور ورکې څه خاص نشته نو خلک یې نور ویډیوز نه ګوري خو که چېرته ستاسو چینل داسې وي سبسکرایبرز دې کم دي لکه دا په سکرین چې تاسو ته ښکاري ستاسو په کوم ویډیو باندې 10,000 12,000 19,000 مطلب 2-3,000 ویوز راځي 15,000 ویوز راځي همدغه شانتې لګاتار راځي نو هغوی ته پته لګي چې صحیح ده په کومه ویډیو باندې زیات په کومه باندې کم خو میچینګ کوي داسې نه ده چې په یو باندې 1 میلیون په بل باندې 100 ویوز راغلي دي نو ستاسو ایوریج ویوز ته ګورئ چې ستاسو په د اخرنو لاست 5 ویډیوز باندې څومره ویوز راغلي دي که چېرته دغه ویوز دا زیات وي مطلب فرض که دا د 12,000 په ځای باندې 12 لکه وي دا د 10,000 په ځای باندې 1 لک وي همدغه شان نو بیا د هغه سپانسرشپ پرایس هغه زیاتېږي ګینې په دې معنی هم تاسو ته چې کوم دی ښکلی سپانسرشپ میلاویږي لکه ما چې درته ویل په 500 ویوز پرې راځي 1000 یو نیم زر بیا موږ ته 500 ډالرو هغه سپانسرشپ میلاویږي نو چې دا خبره ستاسو په ذهن کې وي چې صرف په یو ویډیو باندې نه ده چې فرض کړئ ستاسو په چینل باندې یو ویډیو باندې 1 میلیون ویوز راغله او په نورو باندې نه راځي ته دا سوچ کې چې ما د سپانسرشپ میلاویږي نه لږ لږ دی راځي خو چې په ټولو باندې ویوز راځي په ترډ نمبر باندې هغوی بله کومه خبره ګوري they also see whether you have content or garbage هغوی ته ګوري چې دغه هلک چې کوم دی د چینل والا دا کانټینټ اپلوډ کوي او که ګاربیج کاسې ګن اپلوډ کوي لکه ګوره ها ما راته ویل زموږ یو چینل دی په هغې باندې په میلیونز کې ویوز دي او ښه زبردست ویوز پرې راځي ښه ښکلي سبسکرایبرز دي په لکونو سبسکرایبرز دي نو اوس په خپله سوچ کوو هغې باندې تر اوسه پورې موږ ته یو سپانسرشپ هم نه دی راغلی ولې ځکه چې د یو سپانسرشپ والا په ذهن سره هغه ګاربیج دی هسې ګن کانټینټ دی مونږ خو دې لپاره جوړ کړی کنه چې د هغې ایډ ریونیو ښه ښکلی ده مطلب ویوز پرې راځي بس مونږ ته ارنینګ کوو زموږ دپاره صحیح دی خو سپانسرشپ والا چې کوم دي برانډ ډیلز والا دا خلک د دوی لپاره صحیح نه دی ځکه چې په هغې کې په یو نیش باندې کار نه کېږي په دوو باندې نه کېږي په 3-4 باندې کار کوي کله ټرینډ اپلوډ کوو کله یو سیز کله بل سیز بس ویوز پرې راځي نو هغې ته پته ده چې دې سره یو شانې خلک نه دي د یو نیش خلک ورسره نه دي میکس خلک دي ورسره نو په دې وجه باندې په هغې باندې سپانسرشپ نه راځي نو خبرې مطلب مې دا دی چې په یو نیش باندې تاسو کار کوئ په یو ټاپک باندې او بیا په هغه چینل باندې د سپانسرشپ د راتللو چانس دا ډېر زیات شي لکه دا زموږ چې آلریډي کوم چینل دی ویوز پې کم راځي سبسکرایبرز یې کم دي خو سپانسرشپ والا ته پته ده چې دې سره د یو نیش خلک دي یو شانې خلک دي نو زموږ پراډکټ دلته ښه سیل کېدلی شي په څلورم نمبر باندې هغوی دې ته هم ګوري چې ټو دیم کنسسټنسي میټرز چې یاره دا کس کنسسټنټ دی په خپل چینل باندې وکنم فار ایگزامپل ستا سبسکرایبرز هم خري ستا ویوز هم خري خو کومه ویډیو د میاشت مخکې اپلوډ کړې کومه 3 میاشتې مخکې کومه 6 میاشتې مخکې کله کال مخکې یعنی مطلب طور کې چوټیانې ډېرې زیاتې کې که ته چېرته په هفته کې ویډیو جوړ کړي دا به ډېره ښه وي که چېرته په 2 هفتو کې ویډیو جوړ کړي دا هم ښه خبره ده خو که طور کې په میاشتو باندې چوټي کې ستا ویو سبسکرایبر هر څومره وي نو هغې ته دغه سپانسرشپ والا دوی ورته زړه نه ښه کوي نو چې ته کنسسټنټ یې په خپل چینل باندې او کنسسټنټي چې کوم ده که نه سوري کنسسټنسي په دې کې ډېر غټ برکت دی چینل به دې ګرو کېږي سپانسرشپ به راځي په هر لحاظ باندې ته به کامیاب وي 5 نمبر باندې څه شی دی how much do they pay هغوی تاسو څومره پیسې درکوي نو دې ایګزیکټلی داسې پته نه لګي چې تاسو وایم چې $500 به درکوي دومره به درکوي هغوی ستاسو ویوز ته ګوري ستاسو چینل ته ګوري د هغې مطابق تاسو ته پیمنټ کوي فار ایگزامپل ستاسو چینل چې په هغه باندې 10,000 سبسکرایبرز دي لکه زمونږ او 2-3,000 ویوز د راځي ایوریج په ویډیو باندې نو د دې به تاسو ته میلاویږي د 100 1000 ستاسو په کانټینټ باندې ډیپینډ کوي ستاسو په نیش باندې ډیپینډ کوي دغه شیان به میلاویږي
بیا که چېرته دا چینل ګرو شي که نه 50,000 سبسکرایبر شي او ویوز دې راځي 50,000 80,000 نو دا بیا تر 50,000 پورې دا رسېدلی شي 15,000 څه ته وایي دا 15,000 20,000 10,000 په تا باندې ډیپینډ کوي تا ته ګوري ستا کار ته ګوري ستا چینل ته ګوري د دې ایګزیکټلی داسې پته نه لګي په شپږم نمبر باندې ټایپس اف برانډ ډیلز چې کوم دی که نه سپانسرشپ د دې څو قسمونه دي پس په فرست نمبر باندې ډیډیکیټډ ویډیو داسې وي که نه چې هغوی تاسو ته وایي چې زموږ دغه ایپ دی دغه پراډکټ دی د دې په باره کې ته یو ویډیو جوړه کړه دا ویډیو 1 منټ هم کېدلی شي 15 منټ هم کېدلی شي 10 منټ هم کېدلی شي ته به دوی ته ټول یو ویډیو به ورته جوړ کړي دې پیمنټ ډېر زیات میلاویږي په سیکنډ نمبر باندې بیا دی انټیګریټډ ویډیو د انټیګریټډ ویډیو مطلب دا دی چې دوی تاسو ته وایي چې ستاسو کومه اپ کمینګ ویډیو ده کومه بلې ویډیو راځي نیکسټ که هغه 20 منټه ده او که 1 ګنټه ده او که هر څومره په هغې کې به صرف 10 سیکنډه یا 40 سیکنډه یا 1.5 منټ زموږ د دې برانډ په باره کې ته خبره وکړه د دې ایپ په باره کې خبره وکړه یا چې سم وي نو دغه ویډیو دا 40 سیکنډه دا به ته په هغه خپله ویډیو کې دا به ته انټیګریټ کړي لکه تاسو به کتلي که نه د ویډیو په درمیان کې یو کس وایي چې دغه ایپ ډاونلوډ کړئ ډېر ښه ایپ دی دا پراډکټ ډېر ښه پراډکټ دی نو همدغه شان کار به تاسو هم کوئ بیا په تھرډ نمبر باندې دی شیرینګ لینک هغوی درته لینک درکړي چې بس نور هېڅ مه کوه ویډیو مو جوړوه هېڅ مه کوه دغه لینک په خپل ډسکرپشن کې یو ځای به درته تیر کړي هلته شیر کړه او په څلورم نمبر باندې کمیونټي پوسټ لکه څنګه چې په فیسبوک کې موږ پوسټ کوو همدغه هم د فیسبوک پیج هم د یوټیوب چینل په دې کې د پوسټ هم تاسو ته پیسې میلاوېدلی شي په اووم نمبر باندې دا خبره په غور سره واورئ په دې باندې ځان پوه کړئ دلته تاسو سره فراډ او دوکه هم کېدلی شي ډېرو خلکو سره شوي دي چې کله وخت د پیسو راشي نو کېدای شي تاسو سره دوکه وشي یا پیسې تاسو ته میلاو نه شي هاو یو ویل ګیټ پیډ تاسو پیسې څنګه میلاویږي د پیسو د میلاوېدلو طریقه خو یو دا ده چې ته به ورته بینک ډیټیل سینډ کړي بینک اکاونټ نمبر وغیره هغه به تاسو په بینک باندې راولېږي خو کله چې بینک ته پیسې راشي نو بینک والا به تاسو لږ په عذابۍ درته ووایي چې پیسې دې کوم ځای نه راغلي څنګه راغلي او دا قانوني حکم دی ته به ورته پروف ورکړې ثبوت به ورته ورکړې تا چې د چا ویډیو سپانسر کړې ده که نه سوري کوم سپانسرشپ چې تاسو ته میلاو شوی هغه به تاسو سره په ایمیل باندې چیټ کړي څه خبرې به یې سره کړي د هغې نه به سکرین شاټ وباسئ نور داسې پروف وي د خپل چینل ورته به ووایئ هغه ورته ټول مې هغه ته کېږي چې زه په یوټیوب باندې کار کوم دا ماته سپانسرشپ میلاو شوی ما ښه لیګل کار کړی چې هغوی دا وګوري تا ته خپل پیمنټ درکړي که چېرته په بینک اکاونټ باندې پاسبل نه وي که نه نو په ویسټرن یونین باندې هم کېږي په منیګرام باندې هم کېږي شناختی کارت تذکره پاسپورټ سم چې وي دا به چا سره چې ستا پیسې دي هغه ته به ورسنډ کړي یو تصویر او بیا به تاسو ته یو کوډ به ورته هغوی درکړي نو بیا د هر یو بینک نه ته دغه خپلې پیسې راخیستلی شي خو د دې خبرې به خاص خیال ساتئ چې ته کله ویډیو جوړئ او ډیل ور سره فاینل شي که نه نو ورته به ووایي چې ما ته په ایډوانس کې پیسې راکړه فرض کړه $1,000 وي $1,500 راولېږه چې موږ په دې باندې کار سټارټ کړو په دې ویډیو باندې خو کله چې ستاسو سبسکرایبرز کم وي نو هغوی په تاسو باندې دومره ټرسټ نه کوي مطلب تاسو ته د مخکې نه تاسو پیسې نه درکوي خو دا خیر دا هم څه خبره نه تاسو به ویډیو ریډي کوئ ویډیو به ته پبلیک کوې نه ته به انلیسټډ کړې څنګه چې موږ تاسو ته ویلي آلریډي ته به ویډیو انلیسټډ کړې او هغوی ته به د ویډیو لینک ورولېږي چې دا د ویډیو ریډي شوه دا به زه پبلیک کوم حاله چې ته کله ما ته پوره پیمنټ وکړې د دې خبره خاص خیال ساتئ که نه کله کله به درته وایي چې 10 ورځې بعد به درته وکړم 40 ورځې بعد به درته وکړم چې دغه ویډیو مونږ ګورو چې په دې باندې ویوز راځي یا نه مطلب د دې مونږه ریزلټ ګورو نه وایي زما دې سره کار نشته دی ما درته ویډیو تیاره کړه پبلیک کېږي به حاله چې کله تاسو ما ته پیمنټ وکړئ نو امید کوم چې په دې خبرو باندې به تاسو پوه شوي یاستئ دا خبرې په خپل چینل کې راولئ او انشاءالله زما یقین دی چې په نږدې وخت کې به تاسو هم سپانسرشپ میلاو شي خو کله چې تاسو سپانسرشپ میلاویږي که نه دا یو ډېره اهم خبره خو زما ذهن نه وتې وه هغوی تاسو ته ووایي که نه چې موږ ته خپل ډیموګرافکس راولېږي یعنی دا ګوري چې ستاسو په چینل باندې ویوز د کم ځای نه راځي هم په کورس کې موږ تاسو ته ویلي هم په همداسې ویډیوز کې موږ درته ویلو چې دا به ته څنګه چیک کړې بله ورځ چې موږ کومه ویډیو اپلوډ کړې وه نو دې ته ګوري که نه چې فار ایگزامپل که ستاسو ویوز د پاکستان او د افغانستان نه راځي زیاتر نو دې ریټ لاول خو په دې باندې سپانسرشپ میلاویږي نه موږ ته خو اوسه پورې نه دی میلاو شوی که چېرته میلاو هم شي د هغې ریټ ډېر زیات کم وي خو کله چې په همدې چینل باندې فار ایگزامپل ستاسو ویوز راځي د یو کې یو اس ای کینیډا د هغه ځای نه نو دې سپانسرشپ هم ډېر زیات میلاویږي ډېر زیات خلک ستاسو ویډیو سپانسر کوي او دې پرایس دا ډېر زیات غټ هم وي نو دې خبرو ته هم خاص خیال کوئ امید کوم چې په دې باندې به پوه شوي یاستئ که چېرته نور څه خبره وي په څه باندې کلیر شوي نه یاستئ کمنټ سیکشن کې تاسو کمنټ پرېږدئ زه به کوشش کوم چې د هغې جواب تاسو درکړم تھینک یو سو مچ